د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونو سرټکی ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. پاکستان حکومت په پښتنو ملنډې وهلي. پاکستان کې واکمنه ګوند تحریک انصاف یو لوړپوړي چارواکي عثمان ډار ویلي اکثره چې پښتانه په لارو کوڅو کې ګرځي او د 1500 روپو کمبل په 50 ورکړي او بیا ځي. د جرمني په ګډون ډیر شمیر هیوادونو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې طالبان ورسره خبرو ته کېنوي. اسدالله خالد د ترهګرو ملاتړو ته وایي دا ور به اخر ستاسې تر لمنې ورسیږي. عمران خان د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي دی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د لاریون کوونکو هر برحق او پاکه غوښتنه مني خو استعفا نه ورکوي. بادغیس کې د ډاکټرانو د کار بندیز وروسته له هغه کړی چې روغتیا وزارت یې 60% معاشات کم کړي دي. کندهار کې زوی خپل پلار وژلی دی. د وژل شوي زوی ویلي پلار یې نشهیي و، مور یې وهله او ټکوله. امریکایي او عربي ځواکونه ګډ نظامی تمرینات پیل کړي دي. هند کې یو پیل چې بن لادن یې نوم پرې ایښی و 15 کسان وژلي چې ټولنیزو رسنیو کې دا کار بیا د خندا وړ هم ګرځېدلی. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي په کونړ او نورستان ولایتونو کې لا هم د پاکستان سره د جګړې کرښه ځای پر ځای ده او دوی لا هم مورچلو کې دي. ځینو سرچینو ویلي پر هغه سیمه چې 13 اونۍ 2 ورځې افغان او پاکستاني ملیشو سره پرې جګړه کړې بیا پاکستاني خوا د پوستو جوړولو کار پیل کړی دی. خو د افغان سرحدي ځواکونه وایي پاکستاني ځواکونه یې پر شا کړي او نه یې پرېږدي چې پوځي تاسیسات جوړ کړي. ممکن د ټاکنو لومړنۍ پایلې بیا وځنډېږي او په ټاکلي وخت اعلان نشي. ولسمشر غني ویلي هغه سوله چې امنیت ټینګ نه کړي پایداره نه ده. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. د هر قسم تازه خبرونو څخه د ځان خبرولو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ور سره د ګونګړي نشان ووهئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او که نوي مو خوښه شوي نو ډیسلایک یې کړئ. له نورو دوستانو سره مو هم حتما شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.